बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन موږ ګورو مایکروټیک سی ایل ای او جی او ای کې څه فرق دی او مثلا څه خاص چیزونه دې کې دا حساب دی ټول ناول کې وین بوکس چې کله دی کنه دای ته کله زوم اوټ کوي کنه وړکې کوي نو داسې کېږي صحیح ده دا اوس وړکې شو بیا دې ټول باندې به کلیک کړي زوم ان دا غټېږي ټیک شو یو خبره بله کله کله ته دا وین بوکس چې دی هغه اپډیټ غواړي ټول ته به راشي چې فار اپډیټ وکړي او دې ځای کې به اپګریډ باندې کلیک کړئ او په خپل اتوماتیک وشي صحیح ده دوه شو دریم به موږ روټر ته لاګن شو دریم جی او ای او سی ایل ای کې دا فرق دی سی ایل ای ته چې کوم کار کمانډ نه کوي هغه سی ایل ای ده څومره کار چې کمانډ نه کېږي کوم چې مطلب دې ځای نه کېږي دا بره مطلب مینول کوي کمانډ نه علاوه نو دې ته جی او ای وایي په دې کې اوس مثلا انټرفیس ته راشي نوم بدلئ مثال ایدر 5 ته زه نوم ورکوم نو دا دې ته دا ورکولی شي لین ټیسټ دا ورکو اوکې شو دا ګوره دلې ته نوم داسې راغی ټیک شو دا دې ځای نه داسې دې ته راغی او که نه مطلب دې سره ډایرکټ ورکوي لکه څنګه چې ما دا نور ورکړي دي داسې هم ورکړی شي اوس دې ته دا ورکوي دې باندې ډبل کلیک کړي دې ته راشي لین ټیسټ اپلای اوکې دا ګوره دا راغی لین ټیسټ راغی ټیک شو دا شو بیا آی پی ایډرس شو مثلا آی پی ایډرس سیټ کوي آی پی ایډرس پلس ایکون باندې به کلیک کړئ 10.10.10.1/24 انټرفیس چې کوم انټرفیس وي هغه به سلیکټ کړئ کوم انټرفیس چې ته کوم پورټ چې ته آی پی ورکوي هغه به سلیکټ کړئ نیټورک به دا په خپل راوچتوي اتوماتیک دا ګوره په خپل راوچت کړه اوکې شو اوس دا آی پی ایډرس ایدر ون تا ډیلیټ کړه مثلا تا ډیلیټ کړه وروسته تاسو سوچ راغی چې دا ما ولې ډیلیټ کړو دا خو ماله په کار واپس یې دې باندې به کلیک کړئ ستا آی پي واپس راغله دا ګوره بیا ډیلیټ شو دا ګوره واپس راغله ټیک شو دا څو شیزونه شو یو بیا په دې کې ټرمینل ته چې راشي ټرمینل کې ټول ناول نه خبره ده چې په سی ایل ای کې موډونه دي اوس دا زیرو موډ باندې مزه ټیک شو مکمل دا زیرو دی اوس که زه مثلا دلته وما آی پی ایډرس دا ګوره زه اوس بل موډ ته واوښتم 2 ته 1 ته بیا مخکې 2 ته 3 ته داسې مخې ته ته څومره ځي خو چې په کوم شي ته یو ځل کلیک کړه مثلا اوس زه واپس کېږم مثلا ما و آی پی ایډرس ما ډبل کلیک کړه نو اوس به زه دقه کېم اوس دا موډ 2 کې ما ټیک شو خو په دې لیول 2 کې ما سوري لیول 2 کې ما نو چې زه څه کار کوم هغه په دې آی پی ایډرس کې کېږي خیال هم دی چې څه هم زه کوم مثال زه دلته وم آی پی ایډرس پرنټ دا ګوره ما ته پرنټ شو ایډ کوم ډیسیبل کوم بیا دې کې سیدي اوس ما آی پی ایډرس ووه اوس مخې ته ماله کمانډ نه راځي ټیپ به ووایي ټیپ باندې څنګه کلیک کړه دا ګورئ تا ته دا هر څه راکړل دې ځای کې ټیپ یو دلته ټیپ ووه تا ته به هر څه ښایي دلته چې ته کوم کمانډ رن کولی سیټ کولی شي ریسیټ کولی شي ریموو کولی شي پرنټ فنډ ایکسپورټ انیبل ایډیټ ډیسیبل کمنټ ایډ ټیک شو بیا مثلا ته دا غواړې چې زه د دې پوره دغه راوباسم چې دا کمانډ څه دپاره کېږي نو ته به ووایې فنکشن پلس F1 دا ګوره ما فنکشن F1 وو دې دا ګوره ایډ مطلب دی هغه وایي کریټ نیو ایټم مطلب داسې ایټم داسې ټوټل تا د دې ځای نه دا ښیي دا وګوره ټوټل دې ځای پورې تا ته ښیي نو مطلب F1 سره دا تا ته دا شو کوي واپس زه بیا اوس دې کې مطلب ته بل موډ کې صحیح شو اوس بل موډ نه ته یو ځل واپس کېږي اوس دا آی پي ایډرس دی زه صرف ایډرس نه واپس کېږم دې ځای نه صرف ایډرس واپس کوم آی پي نه واپس کوم نو زه به دوه ډاډه وم انټر به کړم دا ګورئ یو ځل واپس شو او که نه زه چې هر یو لیول کې زه ډایرکټ واپس تل غواړم بېرته سلاش به وم انټر به کړم دا واپس شو بله خبره دا ده چې کمانډ چې کله ته چلایې نو تا خیال کړی اکثر کمانډ تیز چلول غواړي اټومیټک کمانډ ایډ کول غواړي ستا سیلای باندې اکثر چې کله سیلای کار لږ مشکل په دې وي دې کې چې کمانډ معمولي هم غلطېږي نو هغه نه اخلي بیا جیوی لږ اسان وي چې کله مطلب یو ځل پې لاس واوړي نو بیا مخته شي سړی اوس مثال زه هغې سره به ووایي فنکشن F7 دا ګورئ دې سره دا یو ډاټ بل ولګېد د دې مطلب څه دی چې څنګه صرف یو کمانډ وکړم د ما آی پي ووه نو بس صرف اے ډي وم ایډرس به په خپله راځي ایډرس راغی صحیح شوه بیا ما اے ووه ایډ هم راغی بیا ما اے ووه ایډرس هم راغی مطلب دا به اټومیټک تا ته کمانډ مخې ته په خپله راغلي لکه دا کله چې دې ته دویم دا دوه شو که نه دا به اوس اټومیټک راغی اوس زه آی ان ومه انټرفیس په خپله راغی ما صرف ټیم یې ماله ضرورت نشته دا په خپله راځي بیا ختمای دی نه واپس ځي فنکشن F7 به دوباره ووایي دا به ختم شي د دې ځای نه
بل خبره دا راوسته ټرمینل یې دوه درې کولاو کړل دا وګوره زما ټرمینل څو دی ټرمینل 2 زما کولاو دی آن دی دا وګوره نو دا چې مثال ته راشي وینډو ته وینډو باندې به کلیک کړي دا وګوره ما ته ټول ښیي ټرمینل 1 ته واپس ځم هغې مقصد دا یو ځای کې تاسو سپلیټ ټیسټ رن کړلی یا بل څه کوئ ته واپس هغه ټرمینل ته ځي اوس به وګوره زما ټرمینل 1 دی واپس بیا وینډو باندې کلیک کړم واپس به ټرمینل 2 ته لاړ شم دا وګوره بیا هغه ځای ته واپس رالم بله خبره په دې کې ته ټیم ایډ کولی شي بله خبره دې کې دا ده مطلب دې کې دا سی پی یو دا دې باندې ته دې نه سی پی یو مې ایډ کولی شي ټیک شو هر څه کولی شي دې نه مثال دې کې تا کلیک کو ایډ ټایم دا ګوره دا ټایم هم ته ایډ شو دلته په خپله راغی بیا هغې نه بعد ایډ ډیټ ورسره هم داسې راغی بیا ایډ میموري دا هم دلته راکوي شو کوي بیا ایډ اپ ټایم دا ګوره اپ ټایم هم شو کوي هر څه مطلب دې کې بیا ته شو کوي دا چې ته بیا کوم یو ریموو کول غواړې واپس دې نه ریموو کوي دا ریموو کېږي دا ریموو شو بله خبره دا ده ما سره اوس دا دوه کمانډ دی دوه ټرمینل کولاو دي صحیح ده ما سره کولاو دي دلته کې نو زه اوس دا مطلب ډایرکټ کلوز کوم نو کنټرول ډي ووهم دا به هغې باندې بند شي کنټرول ډي چې ته وایي یو منټ دا سلیکټ کوم دي کنټرول ډي دا ګوره ټرمینل 1 راغی بیا کنټرول ډي څومره ما دغه سره ګوتې نه دي وهلي بس ډایرکټ مطلب واپس کېږم هغه ځای نه لکه مطلب ډایرکټ واپس کوم نو ما صرف کمانډ دا یو ټرمینل کولاو شو دا 5 6 7 صحیح ده اوس ګوره کنټرول ډي 6 شو بیا کنټرول ډي 5 کنټرول ډي داسې دا ټول په خپله به ختمېږي اټومیټک لکه ته به هغې سره ګوته نه لګوې ډایرکټ به داسې ختم شي ټیک شو او دې ځای کې ما سیټینګ ته چې کله راشي دې ځای نه هم دا دغه کېږي ها زوم آوټ کېږي زوم ان کېږي دا وګوره زوم آوټ شو سیټینګ باندې کلیک کړئ زوم ان دې ځای نه هم دا داسې کېږي ټیک شو پاتې شو دې سره نن دغه کلاس شو زموږ په دې باندې تاسو دا چک کړئ څه قسم مسله وي یا څه وي نو رابطه کولی شئ صحیح ده سلام